د هغه نسل نمایندګر چې په جنګ کې رالوی شوی او نن هم متاسفانه مونږ او تاسو د جنگ په لمبو کې یو. ولې توقع د ملت ستاسو نه د جنگ د مدیر په حیث دا ده چې آینده نسلونه باید دا قرباني چې تاسو ورکړې ده بیا ونه ویني. مونږ او تاسو به افغانستان ته ارامي راوړو. درسته ده چې بعض ځایونه مو د لاسه ورکړي ولې ډېر توان او قدرت لرو، ولس را سره دی. دغه تاسو چې مخامخ ناست یې د خپله د معادلې یو برخه ده. نو هغه خلک چې ورخطا کیږي باید په دې باندې پوه شي چې که ته غواړې چې دلته ستا آواز، ستا حق، ستا د اصولو نه دفاع وشي، نو باید د دې معادلې برخه اوسېږي. جلالت مآب رئیس صاحب جمهور ته او تاسو ټولو مشرانو ته اطمینان درکوم چې د جلب و جذب څخه شروع بیا تر تعلیماتو پورې، بیا تر لوجستیکي اکمالاتو پورې چې کوم شی چې زما مربوط دي هغه زما په دایره کې خپل سربازانو ته هغه به ورته په وخت و زمان رسیږي په زور د خدای. پخوا یوایي کې به خامخا نور هم تغییرات راځي، نور به هم قوي کېږي. زموږ خاص قطاعت، ځانګړي قطاعت به انشاءالله تعالی نور هم پیاوړي کېږي. موږ پر یو برنامې باندې کار هم تر یو حده پورې رسولی دی. د دغه دښمن چې فعلا ورسره مخامخ وي ولاکه توانایي لري. د دوی توانایي موږ ولیدله، څو ځایه مو لیدلې. دوی به هم په دې باندې خبر یې او په یاد بي، فکر بي ورته چې د کم سرنوشت سره دوی په قندهار کې مخ شول. په هلمند کې دا اوس د کم سرنوشت سره دوی مخ دي. دوی څومره په غرور هلته راله، فکر یې کاوه چې اولین سقوط به دوی هلمند ته ورکړي. دوی ډېر زیات حساب هم هلته کوي، امیدواري هم ډېره وه. مشران یې مړه سول، سربازان یې مړه سول.